د مکې نه ایستلی ما زما لورګانو ته طلاقونه دوی ورکړي دي زما لورګانې یې زخمي کړي دي بلال یې په سرو شګو سملولی دی هغه ټولې خبرې ورته یاد دي او نن هغې مکې ته په غلبه باندې را روان دی حدیث مبارک کې راځي وایي نبي علیه السلام سر داسې ټیټ کړی دی چې مکې ته را دننه کېږي او دومره په عاجزۍ سره یې سر ښکته نیولی دی وایي د نبي علیه السلام د ګیرې مبارک ویښته چې دي که نه د اوښ د کجاوې سره به لګېدل د اوښ د کجاوې سره د نبي اسلام د ګیرې مبارک د ویښته لګېدل داسې سر ټیټ نیولی ډېر په عاجزۍ سره مکې ته را داخل شو او څنګه چې را داخل شو په خوږ اواز سره او په تیز اواز سره د دې آیاتونو تلاوت شروع کو انا فتحنا لك فتحا مبینا او د سوره نصر تلاوت شروع کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا د سوره په تیز تیز اواز باندې وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکې ته را داخل شو ناصاف نظر ولګېدو چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی تور چمک وي پړکیږي داسې صحابه کرامو تور دا چمک وي پړکیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ وی خالد داسې دی ته ما د جنگ نه منع کړې تا خو جنگ شروع کړې تور دی پړکیږي دا الله پاک پیغمبر ډیر صبر مې وته کو ډیر صبر مې وته کو ما په حمله نه کړې دوی په ما باندې حمله وکړه زه نه پرې خو دما نو چې په ما حمله وکړه تا راته ولې چې بیا جوابي کاروایی کوي جو ما په شروع کړه نو د مسلمانانو نه صرف 2 کسان شهیدان شو او د کفارو نه 12 کسان مردار شو نور او تختیدل بس معمولی غونته کې جګړه پکې رااله په فتح مکه پر باندې نور داس جنگ نه دی شوی د خالد بن ولید رضی الله تعالی په لخر باندې داسې د لوفران غون تعلقانو دوی راوځي شو په د باندې حمله وکړه چې د پښور وکړه بیا وو تختیدل 12 کسان مردار شو صرف 2 صحابه کرام تینا شهیدان شو د مسلمانانو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه او چې څنګه راغه نو د ام هانی کور ته لاړو ډایرک نبی علیہ السلام د ام هانی کور ته داخل شو او چې داغه کور ته داخل شو نو اتره کاته منځ وکړو د چاش ټیمو نبی علیہ السلام اتره کاته منځ وکړو ام هانی ورته ویل دا د نبی علیہ السلام د تر لور او د علی رضی الله تعالی عنہ خور و د ام هانی ورته ویل وی د الله پاک پیغمبر زما د خاوند 2 رشتہ دار دغه مسلمانان شي زما کور ته راغلي زما سره پناه غستې ده او زما غرور نه دی علي ابه تور رسېدلی دی چې زه وجنم هغه زما سره پناه غستې علي وجني زما ورور نه پریدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی څوک چې د ام هانی کور ته داخل شو هغه په امن باندې دی علي دوی ته سمو آیا دې ته ام هانی پناه ور کړی دا دې ته سمو آیا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا حرم ته داخل شو او د خانه کعبه طواف وکړو او د خانه کعبه نه چې کم غیر چاپیر 300 او شپېته بوتان پراتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس مبارک کې داسې یو لخته و او حدیث مبارک راځي یو بوت به داسې نیوا او دا آیت پوي جاء الحق وذهك الباطل ان الباطل كان زهوقا دا آیت پوي او یو بوت به لخته داسې مخامخ کوله او څنګه چې به لخته مخامخ کړه بوت په نسکور را پریوته دا ټول بوتان زمکه ته 300 او شپېته بوتان زمکه ته را پریوته نبی رسول الله لري کېده دي ځای چې کله طواف وکړو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه وروغته عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې د سره د بیت الله شریف چابیانی وي په هغه ټیم کې مسلمان شوی نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ابن طلحه وروغته او عثمان ابن طلحه ته وی مال د خانه کعبه چابیانی راکړه چابیانی ته واغستې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه د خانه کعبه دروازه کوله کړم دنه پکې تصویران لګېدلی وو خانه کعبه کې دنه د کافرو تصویران لګولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د خانه کعبه نه دنه د تصویران لري کوي او د زمزم په اوبو وینځي د زمزم په اوبو باندې وینځي نو خانه کعبه نه تصویران لري کړه شو د زمزم په اوبو باندې وینځل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه ته داخل شو او مونږ پکې دنه وکړو او چې دنه پکې مونږ کو د الله اکبر چغي ورله په هر ګوټ کې واله خانه کعبه په ګوټونو باندې وګرځیدو الله اکبر دا چغي واله او 2 صحابه کرام سره هم دنه شو بیت الله شریف ته بلال رضی الله تعالی عنہ او اسامه رضی الله تعالی عنہ دا 2 صحابه کرام سره خانه کعبه ته دنه شو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه کې مونږ وکړو او دروازه کوله کړه بار تر د خانه کعبه په دروازه کې ودرید نو غیر چاپیر حرم شریف مکمل دخل کوډا کو غیر چاپیر خانه کعبه چې څومره ایره دا مکمل د مکه ټول خلک راځي درو زید کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه په دروازه کې ودرید او داسې د درشلې اونیوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خطبه وایله وګړه خطبه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې دا آیتوم تلاوت کوم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم اے خلکو تاسو د یو سړی د آدم علیه السلام او د یوې زنانه د حوا بیبي نه پیدا شوی
تاسو د یو سړي اولاد په تاسو کې ښکته او پورته نشته اوچت او کوز در پکې نشته دی ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت په تاسو کې غوره هغه انسان دی چې هغه تقوادار دی بس هغه د هر نسب سره تعلق ساتي الله دا نسبونه په تاسو کې دې لپاره پیدا کړي چې او پیژندل شي په تاسو دا د پہچان لپاره دا د پیژنګلو لپاره دی په عربو کې دا عادت او هغه په دې نسبونو باندې ډیر فخر کو نو نبی علیہ السلام په دې آیت کې دا غیر رد وکړ په فتح پکې پر چې په نسبونو باندې ګوره فخر نشته دی فخر کو دین هغه صرف په تقوا باندې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل وی اے قریشو ستاسو خیال چې زبردن ستاسو سره سکوما غیر چا پر خلک ولاړ لکنه هر سړی ته خپل ظلم را یاد دی چې ما د پیغمبر سره د ملګرو سره سکړی دي هر سړی ته خپل عمل مخې ته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے قریشو ستاسو زما متعلق څه خیال چې زبردن تاسو سره سکوما هغه ورته وی زمونږ ته نیک روري او زمونږ نیک وراره زمونږ دا نیک رور زوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته زنن تاسو ته هغه خبره کومه چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړی و یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته ویل لا تسریب علیکم اليوم تاسو ملامت نه یې خیر دی په تاسو باندې ملامت یا نشته دی زه درته وایم چې لا تسریب علیکم اليوم په تاسو باندې هیڅ ملامت یا نشته دی اذهبوا فانتم الطلقاء زه تاسو کورونو ته تاسو اسم نام تاسو آزاد یې ما سره چې هر څه کړی دي ما تاسو څه کړلای معاف کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه چابیانی د خانه کعبه وی نو چې څنګه وروته نو د خانه کعبه په دې صحن کې دغه تک حرم کې کېناستو چې کېناست د نبی علیہ السلام چابیانی پلاس کې داس پلاس کې اړولې علی رضی الله تعالی عنہ پاسې دو وی د الله پاک پیغمبر د کونجانی مونږ لراکا خانه کعبه د چابیانی مونږ لراکا ځکه چې د حجانو باندې د زمزم کول او بو زمونږ ذمہواری ده نو د خانه کعبه د چابیانی مونږ لراکا دام زمونږ ذمہواری شي دا مونږ ته حواله کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسونه ویلو د الله د طرف نه آیت نازل شو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت په خپل اهل ته واپس کوئ د الله پاک پیغمبره دا چابي چې تا د چانه غسه دا ستاسو سره امانت ده دا هغه چاته واپس کړي چې چانه دی هغه ست ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی عثمان ابن طلحه شو مال وروړی هغه وروغتو چې راغی وی هم دا چابيانی دی والا د خانه کعبه د چابيانی والا او دا ستا سره نه دا به تر قیامت پورې ستا سره استاد اولاد او استاد خاندان سره وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وی دا زنه درکوم دا الله درکړي دا زنه درکوم دا چا درکړي الله تبارک وتعالى درکړي الله آیت نازل کو چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وی هم دا چابيانی واخلا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف کې ناشته د ماسپخین ټیم شو چې کله د ماسپخین ټیم شو د بانګونو اذانونو ټیم شو د ماسپخین د اذانونو ټیم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال څه شو مال بلال لګو ګورای خلک ورته بلال داده بلال روغتو وی بلال د خانه کعبه چت ته اوخه جو د ماسپخین اذان په وکړه ماسپخین اذان په وکړه د خانه کعبه چت ته اوخه بلال رضی الله تعالی عنہ د خانه کعبه چت ته اوخه او د ماسپخین اذان په وکړه بیا چې د دې بلال رضی الله تعالی عنہ ځل چاته پوسکو بلال په مدینه منوره کې یقینا ته د نبی علیہ السلام مؤذن ته دلته اذان کوي ٹھیک شو خو د فتح مکی په ورځ باندې ستا په وهم ګمان کې دا و چې نبی علیہ السلام به ما ته و چې بیت الله کې ته اذان وکړه بلال رضی الله تعالی فرمایي دا زما په وهم ګمان کې نه و دا زما په سوچ کې نه و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ما ته و چې د فتح مکی په ورځ باندې د ماسپخین بانګ ته وایا اذان ته وکړه د ماسپخین وجه دا و ما وی چې دلته کې ډیر لوی سرداران ناشتي ابو بکر ناشته عمر ناشته عثمان ناشته علي ناشته رضی الله تعالی عنهم اجمعین نور لوی سرداران د مکه ناشتي بلال خو په مکه کې د غلامۍ ژوند تیر کړی دی اخو دلته کې یو غلام پاتې شوی دی بلال ته نبی رسول الله سو چې راشه بلال ته اذان وکړي زما خو په سوچ کې دانه و خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انصاف چې بلال زما د مسجد نبوي مؤذن دی بلال به زما په بیت الله کې اذان کوي نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ د ماسپخین اذان کو کنه نو غیر چاپیره الکان هم ولاړو نو یو سو الکان نو چې بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو نو پیخي کولی د اذان نو هغه کې یو الک ابو محذوره نو ابو محذوره نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو کنه نو دبم پته زبانی د بلال زه سره د پیخي به کول څنګه دا واړه چیږي نو شان پیخي د بلال رضی الله تعالی عنہ کولی دم اذان کو نو چې اذان ختم شو نبی علیہ السلام مال دا واړه ونیسي مال دا واړه ونیسي زما خاله راولای نو دی ونی ول صحابه کرامو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا وستو نو دی داسې رپیدل ابو محذوره ما خوي چې وس پر باندې سزا اوري خو چې کوم سزا باندې نبی علیہ السلام راکړي کوم سزا راکړي کنه نو ماته نبی علیہ السلام زما आवाज پکې لکه خو غونټو ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې شابه دا وخت چې کوم الفاظ ولا بیا وایا ایمان شو ولې وی چې شابه وایا وخت چې کوم الفاظ ولا وایا
ما اذان شروع کو چې الله اکبر الله اکبر کنه ما ته چې تیز وایا زه خو یریدم په کلاره مې ما ته چې تیز وایا ما په تیز شروع کو چې الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دا اذان می شروع کو چې اذان می شروع کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لدی په دې سینه باندې لاس راو کاغو په دې سر باندې را لاس راو کاغو چې لاس راو کاغو ما ته چې الله پاک پیغمبر اشهد ان محمد رسول الله ما وی چې دا د الله رسول دی د الله پاک پیغمبر زه مسلمان یم اذا کشان مسلمان شوم په دغه وخت کې د 14 کاله عمر بیا مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د الله پاک پیغمبر د بیت الله شریف مؤذن ما نه جوړوي د خانه کعبه مؤذن ما نه جوړوي چې زه به د اذان دلته کوم وی نبی علیہ السلام د مکه چې کمتن گورنر مقرر کو هغه ته وویل چې ابو محذوره بدلته کې مؤذن وي اذان بدیک تر مرګ پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ به دغلته اذان کړی دی خو ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا څنګه اذان کو اخ شان اذان به کو چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کړی و یو ځل به په کلاروي یو ځل به بیا په سوي پتی زوي ځکه چې دې یریده کنه د په کلار کراروي وی اشهد ان محمد رسول نبی صلی الله تیز وایا چې به پتی زوي نو دې زما اذان هم دغه شانتي دو بیا دغه شانتي اذان یو ځل به په کلاروي بل ځل به بیا په سوي پتی اواز سره وایلو نو تر مرګ پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا د خانه کعبه سو مؤذن و دې په کې دغلت مسلمان شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه نماز پخین منځنه ورستو بیا طواف وکړو او چې طواف وکړو نو صفا غونډه ته لاړ او صفا غونډه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودرې د خانه کعبه ته مخ کو او ډېر دعاګانې وغوښتې ډېر دعاګانې اوسم طریقه ده کنه الله دې مونږ ټول حج او عمرې لبوزي چې د خانه کعبه نه طواف وکړي کنه نو بیا به 2 رکعاته مونږ وکړي چې مونږ دی وکړو بیا به د زمزم او بخ ډېر وسکي نو چې د زمزم او به اوس کړي نو بیا به صفا غونډه ته لاړ شي نو چې د صفا غونډه ته لاړ شي نو الته به ودرېږي خانه کعبه بالکل مخامخ ته داسي حجر اسود طرف بالکل مخامخ ته چې صفا غونډه باندې ودرېږي نو طریقه در الته ودرېږي او خانه کعبه ته ګور او د الله نه دعاګانې وغواړه خډېر دعاګانې اوغته دا غي نورس بیا د صفا مروه په منځ کې سره شروع کا دا اوسم طریقه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د صفا غونډه ته خانه کعبه ته مخ کو او ډېر دعاګانې اوغته نو چې نبی علیہ السلام دعاګانې وغوښتې نو په انصارو کې یو انصاري صحابي आवाज وکړ وی د الله پاک پیغمبر خپل کله د فتح شو خپل علاقه د فتح شو اوس خو به ته په مکه کې پاتې شو مونږ به پرېږدي نو دا د انصار صحابه مینه و د نبی علیہ السلام سره د الله پاک پیغمبر ته خو خپل کله فتح کوم مکه کنه اوس خو به ته خپل خاندان سره دلته پاتې کېږي مونږ به پرېږدي مونږ به داسې आवाज وزنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته دغه आवाज واورید کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی اے انصار ووري زما ژوند مستاسو زما مرګ مستاسو زه په ژوند باندې مستاسو سره ما خو زه به د مرګ باندې مستاسو سره ما دا خبره چې انصار وورید کنه دښو د اغه د خوشحالي صحت نو په دغه مکه کې چې نبی علیہ السلام خو موږ سره واپس مدینه منورې ته ځي ډیر زیات خوشاله شو په دې باندې انصار صحابه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت شروع کو د صحابه کرام سره راتلو مسلمانې د صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام سره د سړو سره بیعت کو بیا د زنانه سره د بیعت نمبر شروع شو زنانه براتلی مسلمانې دي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بیعت کو د زنانه د بیعت دوه طریقې وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو طریقه دا و داس یو صادر به نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروړې شو نبی علیہ السلام به صادر یو طرف ونیو زنانه به د صادر بل طرف ونیو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بیعت کو یا به د پردې نه نبی رسول الله دیخو زنانه به د پردې نه اخواوي نبی رسول الله به بیعت اغستو او یو طریقه په کې دام ذکر شوی دا چې نبی رسول الله والسلام به یو لوخه د ابو روغتو پای کې خپل لاس کې خو بیا به غلوخه زنانه ولولې غوي په ابو کې خپل لاسونه کې خودل عائشہ بیبي فرمایي وې پردې زنانه د نبی صلی الله علیه وسلم لاس چرته په ژوند باندې نه مس کړي د نبی رسول الله د لاس مبارک سره پردو زنانه لاس چرته نه دی لګیدل دا سینه چې زنانه به د نبی رسول الله په لاس کې خدا بیعت پک دا سینه دي شوی چرته نو بیا د زنانو بیعت شروع شو نبی رسول الله د زنانو په کوم خبرو باندې بیعت اغستو هغه د آیت مبارکه کې ذکر دي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن هغه په آیت مبارکه کې ذکر دي نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو سره بیعت کو کنه نو د ابو سفیان خزه پکې مراله هند پکې مراله دا مسلمانی دا خودی په مخ باندې کپڑا چولی او پرده کړی و دا ډیره زورور زنانه مخ پټ کړی و وی مخ زکه پټ کړی نبی علیہ السلام ز او په جندم نو زما اسلام نه قبليږي ځکه چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتر سره ډیر ظلم کړی دی ما حمزه ډیر په بی دردی باندې شهید کړی دی ما د حمزه د اندامونو نزال امیل رخ کړی او غاړې ته مې چوي غړېدلی وسره ما
نو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګیده چې دا هند ده، بیا زما اسلام نه قبلې نبی علیہ السلام، نو مخې پټ کړی و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو نه بیعت اغستو، نو اول ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره وکړه دا الله تبارک وتعالى سره به شریک نه جوړوي، د الله تبارک وتعالى سره به شریکو زنانو کې دا شرک لږ زیاتی، د الله تبارک وتعالى سره به شریکو نه جوړوي. هندي دغه طرف نه आवाज وکړو د الله پاک پیغمبر ټول عمر مګټو لټو ته سجده وکړي، صحیح راکړلو څه شي له شرک کو نه کو نن بعدو ټول عمر کو زرونه ټیټ کړی دي، نو صحیح راکړي سیندي راکړي نه کو نن بعد. نبی رسول الله حیران شو چې ډیره تیز زنانه ده. بیا ورته نبی رسول الله والسلام او فرمایلو وی خپل اولاد به نه قتلوي، خپل اولاد به نه قتلوي، مونږ نه قتلو خو مونږ واړه رالوي کړه تار په جنگونو کې شهید او وجلوي. نبی رسول الله حیران شو دا څنګه زنانه ده. نبی رسول الله والسلام ورته فرمایلی خپل اولاد به نه قتلوي، مونږ نه قتلو مونږ واړه رالوي کړه په جنگ بدر کې رااله تام کړلو. نبی علیہ السلام بیا ورته غوونه کو، بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زنا به نه کوي، زنا به نه کوي. وی د الله پاک پیغمبر چرته شریفي خزي زنا هم کوي، دې شرط لګول ته به ضرورت نشته دی، دې ته به ضرورت پاک دامن خزه او شریفه خزه هم چرته زنا کوي چې ته موږ زنا به نه کوو، موږ زناونه نه کوو. نبی علیہ السلام حیران دي چې دا څنګه زور ور زنانه راغلي، زه ورته خبره کوم ماته جواب هم راکړي. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی بهتان بنه لګوي، او دا ټیک خبره ده چې بهتان ډیره غلطه خبره ده. هندي ورته وی حضرت ډیره خپل اصلاحي خبره وکړه، بهتان ډیره غلطه خبره ده، بهتان به چرته موږ په بل نه لګو. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اغلا بنه کوي، اغلا به نه کوي. نو هندي ورته راي طرف نواز کو وی زما خاون ابو سفیان لکشم د مال پیسې نه راکړي، نو که زه په پټه داغه د پیسو نه لګزان لراله منو د دې اجازه پي شوم د مال خرچې له پیسې نه راکړي، خو که زه داغه پیسو نه په قدر ضرورت رااله منو ماته به اجازه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې هغه زما خاون ابو سفیان او نبی علیہ السلام پوه شو دا هند ده، دي خو مخ پټ کړو کنه، خو چې دا خبره د خلینو او ته زما خاون ابو سفیان لکشم د مال پیسې نه راکړي، نبی علیہ السلام په ته هندي ته هندي یو د الله پاک پیغمبر زه هندي ما خو ځان مې زکه پټ کړو، ما ته فتره کو تاسو په جنت به ته زما اسلام نه قبلای، مستر تر سره ډیر ظلم کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الاسلام يخدم ما كان قبله، اسلام مخکنی ټول ګناونه معاف کوي. خیر دی چې زما تر سره ډیر ظلم کړی، خو مسلمان نه اوس صحیح مسلمان یې. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او بقدر ضرورت نزان لراغستش، د خاوند د پیسو نه بقدر ضرورت ډیر به نه رالي، او ځان له د ضرورت مطابق سامان راغستش. الله. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی کته حرم تراکوش شو، دویمه خطبه وویله چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دویمه خطبه وویله، په دې کې یو صحابي پاسېدو وی د الله پاک پیغمبر موږ مدینه منورې ته تللی وو او د مکې مشرکینو زمون په کورونو قبضې چولې دي، نو مال خو زما کور پکار دی، مال زما کور پکار دی، غری ابو سفیان خرڅ کړي په چا باندې، نو مال کور پکار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په وخت کې دا خبره وکړه چې خبره ته وکړه دی غلې کې ناس اسی ونه وي. بیا مطالبه ونه کړه، اته چا تاسو کو وی ته نبی علیہ السلام په وخت کې سوي، ایماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې دا فرمایل کنه چې غلې شه کو دا د پری خود الله به د دې په بدل کې تعالی په جنت کې کور درکې، دا کور د پری خود الله بدل په جنت کې صدر کې کور. ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي الله پاک پیغمبر دا مې پری خد مال په جنت کې کور، مال په جنت کې کورو. بس چې څومره مهاجر صحابه کرام هغه دا خبر اورده وی الله پاک پیغمبر مخبل کورونه دوی ته پری خد، خیر دې کو دوی خرڅ کړی دي، کو قبضې پیچولې موږ ورته څه کړی دي پری خد صحابه کرامو پری خدل. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام معافی وکړه، وی تاسو ټول معافی، خو یو څو کسانو چې داغي متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا خو چې کم ځای اومنتل دا قتل کړي، یو څو کسان داسې دوی ته معافی په فتح مکه ورځ باندې نه و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دوی خو چې کم ځای کې اومنتل دوی قتل کړي، پاغه کې یو د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه هم موجود، عکرمه دې موجود ګوره پلار خو ابو جهل د نبی اسلام ډېر سخت دشمن، خو دا زویم د نبی اسلام ډېر سخت دشمن و، دبم د نبی اسلام ډېر سپکاوی کو. نو نبی اسلام یو څو تن خو درو وی کو دا کم ځای ولیدل دا قتل کې پای کې یو څو کو عکرمه نو چې عکرمه دا خبره ووریدا چې زما د مرګ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی، د مکې نه او تختید، د مکې نه او تختید لاړ مدین ته، الته کې ناړو دلته کې خزه چې کومه د عکرمه رضی الله تعالی ام حکیم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله مسلمان شو، خزه مسلمان شو، چې مسلمان شو وی د الله پاک پیغمبره زه د عکرمه خزه ما زما خاوند د قتل حکم تا کړی دی، کو زه ته فنا ورکم، زه فنا ورکولې شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ای ام حکیم چې تخپل خاوند ته فنا ورکې بس زما د طرف او تم فنا ده. نبی علیہ السلام اخلاق ته ګوره کنه، تا ورته فنا ورکړه زما د طرف او تم فنا ده. د ام حکیم روانه شو په خپل خاوند پسې مدین ته، الته کې د عکرمه رضی الله تعالی تختیده د کشته ته وخت چې کشته ته وخت کشته په دریاب کې وبو راواغسته داسې بس دکی شروع کړ په ډوبېدو شو،
چې کوم د کشتۍ مانکیو خلکو چغې کړې یا لات او منات او عزا ته چغې کړې خپل بوتانو ته چغې کړې نه د کشتۍ هغه مانکي ورته وایي خلکو ته وایي دلته کې عزا او لات او منات کار نه کوي الله ته چغې وښایي الله ته چغې وښایي چې کله هم کشتۍ دا اوبه ګډه وډه راولي بیا موږ الله ته چغې وښو نو اکرمه وایي ما په هلته کې سوچ وکړو چې دا الله ته منات په دریاب کې کار نه کوي نو په وچه به څه کار وکړي نو چې الله موږ په دریاب کې کار کوي نو په وچه به راله نه کوي نو د دغه پیغمبر نه بیا زه تختم چېرته خو موږ ته دغه چې الله رابلی الله ته منات مه رابلی وایي په کشتۍ کې مې دا قص وکړو کو الله ما ته خلاصې راکړو نو زه به په دغې پیغمبر باندې څه راوړم ایمان راوړم دا قص مې وکړو بهرحال الله دغې دریاب نه ورته نجات ورکړو وایي چې وچې ته راووتم چې کتل مې په دې کې ام حکیم راپسې راورسېدله ښځه مې راپسې راورسېده وایي ما ته وایي چې ګوره کو د دنیا بل سر ته م ورسې که نه په تختیدو باندې خو د هلاکت نه نشي بچ کېدی د الله د ګریف نه به چرته ځي راشه په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړه او زه خو مسلمانه شوم ما خو په ایمان راوړی دی تا په ایمان راوړه او ایمان درله پناه ماغستې ده څوک درته څه ویلی شي نه راځه وی ښه اکرمه رضی الله تعالی ښځې ځان سره را روان کړو اکرمه رضی الله تعالی فرمایي په لاره مې مطالبه وکړه مسافري وه نو ما ترې کوروالي مطالبه وکړله وي دې راته وایي چې را نږدې نه شي زه مسلمانه یم او ته کافر ته کافر زما ستا میلاویده جایز نه دي زه حیران شوم چې دا څنګه پیغمبر دی زما ښځې ته وګوره اوسو که نه نو به هر حال ویره ورسېدو نبي علیه الصلاة وسلام خواله خو چې لا راغلي نو د هغې نه مخکې نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی اکرمه را روان دی د ابو جهل زوی او مسلمانېږي نبي اسلام ته الله وحي وکړه اکرمه را روان دی د ابو جهل زوی مسلمانېږي خو یې پلار ته ګورې بد رد ونه وایې ځکه وی د مړو چې څوک بد بیانوي نو هغې باندې ژوندو ته تکلیف میلاویږي د مړو چې څوک بد بیانوي که نه کور څومره بد سړی خو ژوندو وارثانو ته پې څه میلاویږي تکلیف میلاویږي نو اکرمه را روان دی مسلمانېږي خو هسې نه چې تاسو په مجلس کې د ابو جهل بد ووایئ ځکه د هغه پلار دی هغه ته پې څه میلاویږي تکلیف به میلاو شي د نبي علیه صلات وسلام مجلس ته راورسېدل ښځه یې پرده کړې سیټ ته ولاړه د ام حکیم اکرمه رضی الله تعالی راغې وایي د الله پاکه پیغمبره ته ام حکیم ته زما دپاره پناه ورکړې ده ام حکیم ما ته پناه راکړې تا ورته ویلي دي چې او پناه ورته وکړې نبي اسلام او ما ویلي دي تا ته پناه ده تا ته څوک څه نشي ویلی وایي د الله پاکه پیغمبر زه راغلی یم چې ایمان راوړم نبي علیه الصلاة والسلام ورته لاس را دی خوا کړه اکرمه رضی الله تعالی کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه وویله مسلمان شو بیا اکرمه رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاکه پیغمبر څومره مال مې چې د الله خلاف لګولی دی که نه د هغې دوچن به اوس د الله په لاره کې لګوم د الله په لاره کې به لګوم او څومره چې د الله او د الله د رسول خلاف جنګېدلم که نه دومره به اوس د کفر خلاف جنګېږم او دکه اکرمه رضی الله تعالی عنه بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې شهید شو او چې کله جسم مبارک یې وکتلی شي نو د نیزو د غشو او یا زخمونه پې موجود د ابو جهل زوی دی بیا مسلمان شوی دی د دې وجې نه یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام ام سلمه رضی الله تعالی فرمایي وي ما ته یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې ام سلمه خبرې وي ما وایي چې نه وي ما په خوب کې ابو جهل دپاره په جنت کې یو غونچک ولیدو نبی علیہ السلام راته وفرمایل چې ما د ابو جهل دپاره په جنت کې یو غونچک د میوې ولیدو چې کله اکرمه مسلمان شو نبی علیہ السلام وفرمایل چې غونچک د میوې اکرمه دا اکرمه دا د هغه زوی و دې څه کېدو مسلمانېدو الله تبارک وتعالی ځکه او په فتح مکې په ورځ باندې د اکرمه رضی الله تعالی د لاسه یو مسلمان هم شهید شو دی خو کافر و که نه په یو مسلمان حمله وکړه هغه شهید کړو دوه تنه مسلمان شهید شو پکې یو ده شهید کړی و نو نبي علیه السلام ته خبر راغی وی هغه پلانکې صحابي چې هغه د ابو جهل زوی شهید کو اکرمه شهید کو وی نبی علیه السلام په خندا شو وی قاتل او مقتول دواړه جنتیان دي قاتل او مقتول دواړه جنتیان دي صحابه کرام حیران شو چې نبی علیه السلام څه وفرمایل مقتول خو ځکه جنتی دی چې مسلمان دی قاتل خو کافر دی اکرمه دی نو نبی علیه السلام په خندا شو قاتل او مقتول دواړه جنتیان دي دا ځکه چې نبی علیه السلام ته فتوا او وحی ورته میلاو شوی وه چې اکرمه به راځي او څه به کېږي مسلمانېږي به نبی اکرمه رضی الله تعالی عنہ د فتح مکې په ورځ باندې څه شو مسلمان شو د دې فتح مکې نه موږ ته یو لوی سبق میلاو شو سبق څه میلاو شو نبی علیه السلام ته چې کافرو څومره تکلیف رسولی دومره به موږ ته چې زموږ دشمن را رسولی د وطن نه ایستلي یو لورګانې راله زخمي کړي دي ملګري راله په تودو شګو سملولي دي غلامان راله د ملګرو نه رخ کړي دي نورو ته دشمنۍ د وجې نه طلاقونه میلاو شوي دي کم تکلیف نبی علیہ السلام ته نو میلاو شوی په مکې په ورځ باندې خو چې د نبی علیہ السلام غلبه پرې راغله که نه نو څه فرمایي نبی علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم په تاسو هېڅ ملامتیا نشته زه ما معاف کړي یې ما څه کړي یې معاف کړي یې زه حیران یم په خپل حالت باندې په جرګه کې به ته لاړ شي چا دپاره که نه سوال منت په ورته کوي هغه درته په جواب کې څه وایي الله دې پناه راکړي الله دې پناه راکړي کفري خبرې پکې کوي بعضې وایي که هغه پلار مې د قبر نه راپاسي نه معاف کومه او کو د الله پیغمبر را پسې راشي نعوذ بالله نه معاف کومه بعضې وایي کو الله پکې راکوز شي نه معاف کوم نعوذ بالله دا کېږي که نه کېږي دا خبرې
دا چې څوک کې دی دا نه وایي چې زه مسلمان یم په دې ټایم کې ښه دې ځان ته بیا مسلمان نه وایي دوباره دې کلمه وایي تلې د اسلام نه وته دی چې الله را پسې را کوشش وکړي الله پیغمبر راشي زه دا خبره نه منم په دې سره دې مسلمان نه پاتې کېږي زه ورته وایم ته د الله د پیغمبر نه ډېر غیرتي د الله پیغمبر له چې څوک راغلی ما معاف کوي ما معاف کړی یې په تا پسې جرګه راغلې ستا په دیره کې ناسته ده سوال درته کوي مینت درته کوي ته وایي نه معاف کوم نه معاف کوم نه معاف کوم ما سره دا کړي ما سره دا کړي دي د الله پیغمبر ډیر غیرتی دی هغه معاف کوي موږ دغه امتیان یو تا پسې جرګه راله سړی معافی له راغی ته هم سکه معاف کا الله تبارک وتعالى به د اجر درکړي الله تبارک وتعالى به د بدله درکړي الله تبارک وتعالى دې موږ د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې روان کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین